د پښتو رسنیزې ژبې درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. نن درته پر سیاستوال خبرې کومه چې د وروستیو کې بدیله بڼه سیاسیون ورو ورو زیاتیږي. سیاست عربي کلمه ده او سیاستوال ترې صفت جوړ دی. هغه کس یا هغو کسانو ته وایي چې په سیاست کې ښکیل وي، او سیاسیون بیا عربي کول یې دي. که د دې کلمې شالید ته راسو 2011 کال و، هلته یوه ورځپاڼه کې هم ډېره مشهوره وه، نو خدمتګار کې بیا یو لیکوالو ډېر ښه لیکل به یې کول، په بدل نوم به یې موږ ته لیکل راستول او د سیاستوال په ځای به یې سیاسیون کلمه کاروله. ما به سیاسیون پر سیاستوال بدل کړه. هغه زموږ ایډیټر چې و لیکوال ته یې ډېر درناوی لاره، ده به بیرته سیاسیون که ما ورته ویلې مال زه په دې نه یم خفه چې په دې ورځپاڼه کې سیاستوال په ځای سیاسیون کلمه خپره سي، بلکې خفګان زما په دې ده چې دا نامي لیکوال دی، خو لوستونکي د دې په ځای چې د لیکلو طرز او وړتیا خپله کړي، دغه یو عیب به یې خپلوي. او همداسې و هم سو. تاسو ته په زمانه سره ویلی سم چې د 2011 نه مخکې پښتو رسنیو کې تاسو سیاسیون کلمه نسئ موندلی. او ما چې پخواني لیکوال هم مطالعه کړي، یوازې استاد صدیق روحي په ادبي څېړنې کتاب کې دغه کلمه کارولې ده. وجه به یې دا وي چې ایراني کتابونه یې مطالعه کړي او په اخځونو کې هم راوړي دي. نو خبره بیرته سیاستوال ته راولو. سیاستوال زموږ خپل شو، یعنی سیاست به ټیک د عربي کلمه وي، خو د وال روستاړي اضافه کولو سره یې مخ خپلوو. خو سیاسیون ترې جوړول چې دي دا تېروتنه ده. هېڅ موږ ورته اړتیا نه لرو. نو چې د خپلې ژبې یو روستاړی لرو او له دې کلمې نه صفت جوړوي، ولې ورکې عربي کلمه راوړو؟ زه به نورې بیلګې درته وښیم. پارسي کې هم سیاسیون پر ځای سیاستګر کارول کېږي. 2020 نه دا په طلوع کې دود سوه. 2020 نه طلوع کې د افغانها په ځای افغانان هم دود سه. خو 2008 نه چې تر 10 پورې زه ایران کې وم، هلته همدا هڅه وه. ځوانو لیکوالو دا هڅه کوله چې له خپلې ژبې نه عربي روستاړي یا ځینې نور شیان وباسي. نو دا کیدای سي افغانستان ته وروسته دغه بدلون راغلی وي. نو موږ خپله چې سیاستوال لرو، ولې سیاسیون ته ځای ورکو؟ او لویه بدبختي زموږ د لیکوالو دا هم ده چې پردی شی وویني هغه ورته غوره ښکاري. زما یو ملګری و، هغه به ویل به پښتو کې متل ده چې له پردي زوی نه خپله ړنده لور هم ښه وي، خو وایي پښتانه عمل کې اپوټه کار کوي، هر څه چې پردی وي دوی ته ښه ښکاري. نو همدغه سیاسیون کلمه هم چې د پردی روستاړی ورسره د عربي، نو ولې تاسو ته ښه ښکاره سي؟ کوشش دا وکړئ چې سیاسیون پر ځای سیاستوال ووایي، او دغه ون چې د عربي روستاړی دا ورسره مه اضافه کوئ. داسې نورې کلمې دي لکه روحاني، روحانیون، دا په ایران کې ډېر دي، خو هغوی ویل چې روحانیون په ځای روحانیان ووایه. نو زما همدغه وړاندیز و چې سیاستوال ووایي، سیاسیون مه وایي. راتلونکي کې به په ځینې نورو غربي روستاړو خبرې وکړو چې هغه هم پښتو کې په تېروتنې سره ناسم کارول کېږي. ښه وخت.